بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ درس کې موږ او تاسې په دې باندې پوه شول چې یو ویب پیج په ایچ ټي ایم ایل کې څنګه جوړیږي، او موږ د یو وړوکي ویب سایټ نشو ورته ویلی، خو یو نمونه غوندې موضوع باندې کار شروع کړو چې یو ویب سایټ خالي په ایچ ټي ایم ایل باندې څنګه جوړولی شو. ښه، د پیجونو ترمنځ لینک ورکړو، تصویر راوړو، ټیبل، دغه څه درسونه چې وي دا ټول راواخلو، خلاصه یې کړو او یو وړوکې شانتې پروژه ترې نه جوړه کړو. ښه، نو اوس موږ او تاسې چې کوم پیج جوړ کړی وو دس پی سي ډیټا کې، او په دې کلاس کې دلته او دې چې کې ګوره موږ تاسې د مین ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم باندې څه درلوده، یو پیج مو جوړ کړو. دا هوم پیج ده، که چیرې څوک هوم کې کلیک کوي نو دا شی به راځي. اوس زه وایم دلته یو پیج ده د څه شي په نوم باندې موږ جوړ کړی ده، about us. صحیح شو که نه؟ چې څوک په about us باندې کلیک وکړي دلته باید نور شیان راشي که نه؟ کوم ځای کې باید نور شیان راشي؟ دا ځای خو باید هماغسې پاتې شي که نه؟ دا ځای هم باید هماغسې پاتې شي، یوازې دا لاندې کنټینټ څه وسي؟ چینج شي، بدل شي. ښه، نو موږ او تاسې اوس څنګه کولی شو دا کار وکړو؟ پوه شوې که نه په دې قصه باندې؟ نو دلته موږ او تاسې راځو یو بل پیج به داسې جوړو. نو چې عیناً بل پیج په دې رقم ته جوړو دا موږ نه وخت نیسي. دا څه کوي؟ وخت نیسي. موږ یوازې غواړو پیجونه جوړ کړو او خپل منځ کې سره لینک کړو چې یو لینک سړی کلیک کړي بل ته لاړ شي، بل ته کلیک کړي. پوه شوې دا مطلب؟ نو راځو څه کوو؟ راځو دلته دا بندو. دې پیج نه به یوه کاپي واخلې. څه به واخلې؟ کنټرول سی کنټرول وي، پیسټ به مین ډاټ ایچ ټي ایم ایل کاپي چې ده دا به را کلیک رینیم به شی به کو او ورته وبلیکو چې څه شی about us. صحیح شو که نه؟ دا پیج موږ تاسې جوړ کړو. اوس چې دا خلاصو په دې کې دا شیان دي، زه یم چې نه دا شیان دې پکې نه وي، دا دې ختم شي. ښه، نو راځو څه کار کوو؟ دا به رایټ کلیک اوپن ویت څه وکړو؟ نوټ پیډ به یې کړو. ښه، تر هغه څومره ځای چې غواړو پرېږدو خو به پرېږدې. ښه، لکه دغه ځای نه ټیبل نور ایسته کوو، دغه ځای دې ځای نه به دا کنټینټ راواخلې. ښه، تر دې ځای پورې دا به ټول پاک کړي او څه به ووهې ورپسې؟ کنټرول اس به ووایې. اوس به یې ریفرش کړو، به ګورې چې دا صفحه ګوره موږ او تاسو سره تر دې ځای پورې دا پیج پاتې شو. اوس دلته موږ او تاسې مختلف کنټینټ او محتویات څه کول غواړو؟ څه وکړو؟ په دې about us پیج کې مثلا نور څه کنټینټ جوړ کړو. دا خو مو زده کړل چې تصویر څنګه راځي او دا څنګه راځي. نو یوازې زه خالي دلته کنټینټ یا محتویات څه کوم؟ بدلوم. پوه شوې؟ مثلا زه راځم دلته څه کوو؟ یو دانه ټیبل بل خلاصو. څه خلاصو؟ یو ټیبل خلاصو. ها، نو لیکو چې څه شی؟ ټیبل. ځکه اوس موږ تاسې سی اس اس نه ده ویلی، نور ټول موږ تاسې د پیج ډیویژن په څه شي باندې موږ کوو؟ په ټیبل باندې موږ اوس ګوره د دې ډیویژن کوو. ټیبل مو جوړ کړه، خلاص مو کړه، اوپن مو کړه. ښه، لاندې به راکښته شو، دلته به ښه وقفه ورکړو چې بیا بل پیج کې تغیرول څه وشي، اسانه شي. ښه، په دې ټیبل منځ کې به څه شی جوړ کړې؟ یو ټي آر به جوړ کړې او دا ټي آر به څه وکړې؟ بند به یې کړې او د دې ټي آر منځ کې به څه ورکړې؟ یو ټي ډي به ورکړې. ښه، او دا ټي ډي به څه وکړې؟ بند کړې. دلته ټي ډي کې به راشي، ورته وبلیکې چې څه شی؟ څه به ولیکې ورته؟ وبښئ، په دې ټي ډي کې باید موږ او تاسې ولیکو چې د عنوان. ښه، څه ورته ولیکو؟ یو عنوان پکې جوړوم، یو دقه. ها، نو دلته موږ او تاسې څه کوو؟ یو ټي ایچ جوړو. ښه، څه کوو؟ ټي ایچ جوړو او دې ټي ایچ نه وبښئ نه جوړوم، ټي ډي مې جوړ کړی دی، سیټینګ نه ورکوم. پوه شوې؟ راځم دلته H1 یا H2 سایز کې لیکنه کوم. ښه، فرض مثلا ورته لیکو چې H2 کې لیکو چې عبدالله سروش یوټیوب چینل. صحیح ده که نه؟ مثلا دا چې شی سو H2 شو. اوس دا یو ټي ډي سوله. ښه، بل ټي ډي کې راځو، دلته ورته لیکو چې څه شی؟ ورته وبلیکو چې اور ویژن که نه؟ اور میشن که ویژن، دلته به میشن ورته ولیکو که نه؟
او بل ټي ډي به جوړه کړو، په دې کې به څه ولیکو؟ په دې کې به ورته ولیکو چې اور ویژن. صحیح شو که نه؟ دا مو ولیکو. اوس ګورو موږ تاسې داسې څه جوړ کړی ده، عنوانونه جوړ شوي دي، خو ټیبل ته ویټ ورکوو 100%. ښه، ټیبل ویټ equal to 100%. صحیح شو؟ دا مو سیف کړه، ځکه چې یو تر دې ځای راغی، یو دلته راغی، یو دلته راغی. صحیح شو؟ بارډر هم ورکړم که ور نه کړم، دا ور به کړو. صحیح ده که نه؟ یې پته ښکارېږي بارډر، خو خیر بارډر equal to 1 پکسل. 1 پکسل څه کوو؟ بارډر ورکوو. ښه، اوس تر دې ځای پورې مثال اندازه موږ څه شی سو؟ عنواني شو. او لاندې ځای کې به اوس موږ تاسې څه وکړو؟ دا اول ټي آر ته به هغه بدل کړو. چې به بدل کړو؟ بي جي کلر یا سټایل به ورکړو. ښه، سټایل که ورکوي بیا به سټایل کې بي جي کلر څنګه بدلېږي؟ سټایل equal to. ښه، بیا به دلته ولیکئ چې بیکګراوند هایپن کلر. ښه، په سی اس اس کې بیا بي جي کلر نشته، بیکګراوند هایپن کلر. ډبل ډاټ کوم رقم ته رنګ ورکوو؟ مثلا رنګ ورکوو چې څه شی؟ ډارک بلو. ډارک بلو، ډارک بلو رنګ پته ښکارېږي. ښه، خو خیر اوس مو ورک. صحیح شو که نه؟ بک. صحیح شو که نه؟ دا مو سیف. اوس راځو ریفرش کوو یې، دا ګوره په دې شکل سره راغی. د دې نه ویشتې رنګ هم زه څه کومه؟ ورته لیکم چې کلر ډبل ډاټ وایټ. ښه، کلر یې څه شی سي؟ سپین شي. ټیکس هایپن الاین. ها، ټیکس هایپن الاین نه ورکوه، خو ټي ډي ته ورکول کېږي. او موږ چې خلاص کړی ده ټي آر کې سټایل خلاص کړی. ښه، اوس ګورو دا لیکنه وکړو. لاندې ځای کې غواړم چې اوس څه وکړو؟ د هر یو کالم کې دلته تفصیلي څه وکړو؟ لیکنه وکړو. ښه، پوه شوې؟ نو دې ټي آر نه به کاپي واخلې، پوه شوې؟ دې ټي آر نه. ښه، کنټرول سی، دا به راواخله تر دې چې کنټرول سی. ښه، را به وړې لاندې کنټرول وي پیسټ به کړې. دا به داسې کې، پوه شوې؟ او دې نه به هم دا هر شی څه وکړې؟ ایسته کې که پرېږدو، دا نوشتې رنګ به ترې ایسته کړو، بیکګراوند کلر به ورته ولیکو چې څه شی؟ لایټ بلو. ښه، چې لایټ بلو به یې کړو، او ایچ ټو به لرې کړو. دلته به راشو تفصیلي لیکنه به پکې وکړو. صحیح ده؟ د چې شي په باره کې به لیکنه یوټیوب په باره کې که نه؟ مثلا and our channel you can find videos related computers, find computer learning videos and any video of computer science subjects and پښتو and دري. که نه؟ یو شی به لیکو، بس داستان به ولیکئ. دا به ولیکئ، څه به یې کې؟ کنټرول سی کاپي به یې کې، را به یې کنټرول وي پیسټ به یې کې. ښه، دا به څه وکړې؟ بس ده که نور هم پیسټ نه به یې؟ بس اوس به یې وګورو. ښه، تر دې ځایه پورې مثلا دې پیج کې هم دا شیان راغلل. صحیح شو. اوس په همدغه نوشته چې دومره دې دلته کړی، ښه، دا به کاپي کړئ، کنټرول سی کاپي. ښه، که نه هر یو کالم چې مساوي تقسیموی شي، خو زه خیر همداسې لږ لنډ و لږ اوږده دا ښه دي. ښه، دا مو راوړ. هدف زموږ د بلې صفحې جوړول، بیا په آخر کې د دوی ارتباط ورکول دي. ښه، دا سیف کوو، دا مو سیف کړو. خلاص شو قصه. سیو یې کړه او راشه صفحه ریفرش کړه. ګوره دلته موږ او تاسو سره چې شی راغلل، دا کنټینټ محتویات مثلا په دې ځای کې دا هم کې ګوره دا شی راغلل. ښه، کله چې هم سړی خلاص کړي، په هم کې چی دي؟ داسې صفحه ده که نه؟ او کله چې موږ تاسو راشو about us خلاص کړو، دا صفحه ده پکې مختلف ده که نه؟ اوس پاتې شو ایمیجز. ایمیجز کې باید موږ څه راوړو؟ تصویرونه راوړو. د هغه دپاره باید اوس موږ تاسې یو بله څه وکړو؟ صفحه جوړه کړو. ښه، او راځو اوس موږ تاسې څه کار کول غواړو چې دلته یو بله صفحه جوړو د ایمیجز دپاره.
نو د ایمیج د پاره به تاسو کې دا پیج به کنټرول سی کاپی کې کنټرول وی پیسټ به کې او رائټ کلیک رینیم به کې ورته وبوای چې څه شي images.html ایمیج به بیا اول به ډبل کلیک وکړو خلاص به کې نو ایمیج اباوت اس خو یو صفحه ده کنه نو زه هم چې دا دی و نه یې ښه څه د اوسېږي ها و نوټ پډ سره مې نه دي خلاص کړی نو رائټ کلیک وکړو اوپن وذ نوټ پډ او دلته به هم تاسو وکړئ دا لاندې کنټینټ به راواخلې ټول به څه وکړئ پاک به کې صحیح شو او راځو دا مو چې کله پاک کړل ښه بس ته که نور هم پاک تر دغه ځای پورې که نه دا به پاک کې کنټرول سیف به کې اوس ګوره چې کله موږ تاسو راځو دلته موږ سره دا پیج تر دې ځای پاتې شو نو زه اول سر کې یو عنوان جوړوم ورته لیکم چې څه شی our classes environment د موږ د صنفونو محیط چې څه محیط ته پکې که نه کلاسونو کې دې کلاسونو پکچرز غواړم په دې صفحه کې راوړم صحیح شو نو راځم دلته څه جوړوم ټیبل جوړوم ښه پوه شو زه هر څه په ټیبل باندې اوس دپاره څه کوو ډیویژن کوو د دې ښه یو ټیبل جوړوو په دې کې چې جوړوو ټي آر جوړوو او په دې کې څه جوړوو بیرته ټي آر بندوو او یو ټي ډي راخلو او یو ټي ډي بیرته دوباره څه کوو بندوو او د دې منځ کې راځو ورته لیکو په کم سایز په H2 سایز کې ښه ورته لیکم چې our academy classes صحیح ده مثلا بس ته H2 بیرته څه کوو بندوو دلته مو دا سیستم برابر کړی our academy classes ها او دې ته څه کوو د ټیبل ته سټایل نه ورکوو که نه نه یې ورکوو دا بارډر از اکول نو چې زده م که چې څنګه ورکول کېږي ښه یو پکسل بارډر ورکوو او ویټ به ورکوو چې څومره ویټ اکول ټو څومره 100% ښه که باکګراوند هم ورکوي هر څه تغییرات هم راوړي هغه هم کوم مشکل نشته ده ښه اوس څه کار کوو په دې ځای کې دا باید سنټر ته راوړو ښه نو ټي ډي کې راځو ورته لیکو چې الاین اکول ټو کوم ځای سنټر ښه کنټرول اس سیف کوو اوس موږ تاسو دا جوړ کړو اوس راخلو یو څو کلاسونه راوړو دلته بیا کلاسو تصویران غواړو دلته راوړو صحیح شو زه چیرته کوم ځای تاسو وایه چیرته چې عکسونه وي نو موږ سره عکسونه خو نشته که نه دا لانجه ده عکسونه دلته ولګه چې ما راخیستي وو که نه دې کې مې نه ځي راخیستي پکچرز په فوټوشاپ دغه دي که نه صحیح شو که نه دلته به راسو په دې ځای کې به څه وکړو یو څه کلاسونه به راواخلو صحیح شو یو به دا راواخلو یو به دا راواخلو صحیح ده که نه بل به دا راواخلو چې ښه خطرناک انوایرمنټ راشي صحیح شو که نه بس ده څلور پکچره بس ده که بل هم راواخله دا به هم راخلو زه د څلور به بس یا پنځه صحیح دي زه ټوکل بخورم څو پکچر هم راواخیستل پنځه او دلته به چې کوم ځای کې دا فولډر ده کنې اصلا رپیل چې جدا ته پی سیسټم کې خراجي خو زه خیر اوس هم راخیستي دي دا به رائټ کلیک رینیم به یې کړو ښه په یو وخت کې ټول ښه رینیم به کړو ورته وبه لیکو چې څه شی کلاس ښه اوس ګوره کلاس 1.jpg کلاس 2.jpg کلاس 3.jpg کلاس 4.jpg او کلاس 5.jpg صحیح شو نو اوس موږ تاسو څه کوو راځو زر زر د خیره سره یو دانه بله چی جوړو رو جوړو ښه څه جوړو رو جوړو کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ ښه ټیبل مو جوړ کړی دا خو په دې کې بیا ټي ډي یوه ورکړې ده نه بیا هغه مجبور مرچ هغه به کلسپن کړو خو زه خیر دا یو ټي ډي کې به څه راوړو آی ام جي راوړو ښه آی ام جي سپیس اس آر سی اکول ټو څه شی وایه کلاس class 1 dot jpg خالی ورو class 1 dot jpg ښه اوس دا راوړو ګورو چې class 1 څنګه کوي راغی ودلې ده class 1 راغی یو بل رو راوړو په هغه کې ښه بل رو نه راوړو پنځه تصویران مې راوړي دي که نه
نو دا بره ټي ډي کې ورته ولیکم چې کال سپان اکول ټو څومره شپږ نه پنځه پنځه روګانې د مرچې خو پنځه ولیکه شپږ چې ته ورته لیکې ښه او د دې ویټ به ورته ولیکم چې څه شی ویټ اکول ټو څومره 200 یا 250 پکسله ښه هایټ اکول ټو څومره یا 250 به کوته درې هایټ نه ورکو ښه چې څه کوي نه چې سره کم کېږي دومره اندازه کې صحیح شو کنه دا یو کلاس شو ښه اوس راځم ورته یم چې ته څه وکړه ټي ډي وکړه پي کې آفرین دا ګوره تکړه سوی ښه دی 2 دی 3 دی 4 دی څو 5 دی 2 دی 3 دی 4 او دا یم څو 5 سیو یې کړه ښه اوس ګوره 5 واړه تصویران دلته موږ ته چېرته راغلل په دې ځای کې مثالا راغلل چې دا یې موږ کلاسونه دي صحیح شو که نه شو صحیح او دا بره ته به یو رنګ ورکړو ایستی که ښه نه ښکارېږي او دې بره ټي ډي ته که نه کورسپن از اکول ټو 5 بي جي کلر اکول ټو څه شی ټومیټو به یې کړو ښه نه ښکارېږي ټومیټو رنګ خو خیر اوس مو که پوه شوې لږ به رنګه رنګه صفه هم جوړ کړو صحیح شو دا یې موږ کلاسونه دي خو اوس یو سړی دا صنف غټ غواړي وګوري که نه دا کلاس غواړي غټ کې وي ګوري ښه نو څه وکړو او بل زه دا چې کلیک پې کوي که نه دا باید دته ښکاره شي چې دا غټ دي او تاسې دپاره اساینمنټ څه ده تاسې به داسې کوي چې سړی پوینټر راوړي دلته معلومات ورته وسي ښه چې دا د څه شي عکس ده ها نو زه اوس څه کار کوم زه یم چې دا کلیک وغټ سي نو دا ډېر جنجال څه شی ده ډېر جنجال دې په سر کې به راشي ورته وبه لیکي چې A فاصله href equal to ښه دا به ارتباط ورکړي د څه شي سره کلاس 1 ډاټ jpg صحیح شو که او بس خلاص او دلته به دا A ټک څه وکړي بند کړي ښه اوس ګوره که چیرې څوک دا تصویر غواړي وګوري ښه نو دلته کلیک کوي تصویر ګوري که نه ګوري ته کولی شې بل پیج کې پریویو کړې او مشخص ځای هلته ورته جوړ کړې بیا وروسته سټایل سره ښه خو اوس نه اوس ګوره دا تصویر دا کلاس راغی وي بېرته بک ځي بېرته دې تصویر ته راغی دا بل ارتباط نه لري نو ته به څه وکړې دا href په کاپي کوې ښه دې کاپي خو دې زده ده یو به راخلې په څو باندې به یې بدلې په 2 باندې او دلته به بیا څه کوې بېرته بندې دلته به بیا کنټرول وي پیسټ کې دلته به څو ورته ولیکې 3 او دلته به دا دریم بیرته څه وکړې بند به یې کې او دلته به راشي وبه لیکې چې څه شی کنټرول وي به یې کې ښه 4 به یې کې او دلته به 4 بیرته څه وکړې به بند کړې که 4 بند او زه د اخري ته به م ارتباط ورکړو ښه او دلته به ولیکو چې څه شی 5 او دلته به راسو بیرته به دا څه وکړو بند کړو کنټرول سیو یې کړه دا اوس موږ سره دا انوایرمنټ اوس ګوره څوک دا تصویر ګوري دا نه ګوري راځي دا تصویر ګوري صحیح ده که نه او بیک ته راځي دا تصویر ګوري ودرېده دا تصویر نه غواړي پریویو کړي دا تصویر راخلي هر تصویر پریویو ورکړي کتلی شي تاسې به داسې وکړئ چې دې سر ته پوینټر راځي معلومات ولیکئ خو زه داسې کوم چې د دې هر تصویر نه لاندې دلته نوم لیکلی هر تصویر نه غواړم لاندې نوم لیکلی پوه شوې که نه چې دا تصویر ده دا تصویر ده نو زه به دې کار دپاره به څه کوم دا کار لږ لانجمن ده ښه چې شی ده دا ټي آر به راونیسئ څه مو وکړه خرابی مو وکړه که نه دقه چینه به یې راواخلو صحیح شو دې جې نه به یې راواخلو تر دې ځای پورې کنټرول سی کاپي او لاندې به یې بیا کنټرول وي پیسټ کړو ښه اوس دا ټي آر او دا ټي ډي ده که نه دا به ایسته کړي پوه شوې دې منځ کې به ولیکئ چې شی ډي آی ټي یا به ورته ولیکئ چې پروګرامینګ کلاسز پوه شوې پروګرامینګ کلاس نه ایسته کړه بس دا دې لیکلی صحیح شو دا پروګرامینګ کلاس ښه دا ای به هم څه وکړې پاکه کړې دلته به هم دا ای پاکه کړې او ورته وبه لیکئ چې څه شی ګرافیک ډیزاینینګ صحیح شو که نه دلته به راشي ورته دا به ایسته کړي دې په ځای به ورته ولیکئ چې څه شی ویب ډیزاینینګ صحیح ده که نه او دلته به راشو ورته وبه لیکو چې دا یې څه شي کلاس ته وایه نیټورکینګ صحیح شو که نه
او دا ای هم لري خو دې بجې په ټولي کوجه د چې کلاس ته دا دې ډیټابیس ته نه اشپزخانه سکو چې خلک ته وخی صحیح شو کنه اوس ګوره هر سړی ته دا معلومات کیږي چې دا څه ده اوس زه غواړم لاندې یو بل کټګوري تصویرونه هم راوړم په دې ویب سایټ کې چې سټاف راوړي چې شی راوړي سټاف خو پیژنې کنه کارمندان ټیچرز ها چې کوم ټیچینګ کوي نو دې لپاره بس دا کار بس وکړو سخته ده که اسانه ده عکسونه به اول را پیدا کړي کله د ټیچرز ښه زه به دلته راسم ټیچرز عکسونه به را پیدا کړم ښه دې چې کې به راسو یو به دا ټیچر کو یو به دا ټیچري ښه یو به دا ټیچري پوه شوې او بل به کوم ټیچري بل به دا ټیچر شي صحیح ده که نه او بل دا ټیچر شي څو دانې سول څلور یو به دا ټیچر شي ښه دا څو دانې سول پنځه وړه ټیچر به کاپي کې ښه راوې وړې دلته په دې ځای کې به کنټرول وي پیسټ کړي چې پیسټ نه کړه ډایرکټ ور باندې رایټ کلیک وکړې ښه ټول جی پی جي دي که نه دي جی پی جي دي ښه چې په تکلیف نه کوي شو مور آپشن رینیم به کې ورته به ولیکي چې ټیچر ښه صحیح شو ټیچر 1 ټیچر 2 او ټیچر 3 او ټیچر 5 پورې صحیح شو دا مو راوړل اوس به راشئ نوټ پټ ټیبل خو دې زده ده که نه څه رقم ته دې ټیبل دا ټیبل مې چېرته بند کړی دی ها چیرته حوصله ښه شي ښه حوصله ښه شي دا به ونیسي کنټرول سی کاپي به یې کړي راځي یې به لاندې ښه پوره به لاندې راسوځي بیا ایډیټینګ که موږ ته جنجال جوړ نه کړي صحیح شو که نه دا ټیبل شو دلته به ورته ولیکئ چې څه شی our online teaching stuff ها پوه شوې stuff په AF باندې راځي که نه او بس کلاس به ایسته کوئ دې په ځای به چې لیکئ ټیچر لیکئ ښه دا ټیچر او دا ټیچر یو ور وګوره چې چی کوي څه نه چې صحیح ده که نه نور څه شي نو په همداسې کېږي ښه دا ټیچر او دا ټیچر او بل به څه وکړو دې ها وایه دې ته به رنګ بدل کړو ښه بس راځه د خیر سره دا به هم څه وکړې دا به هم ټیچر کې او دا وګورئ څونه تکړه سړی شوی ښه دا ګوره نور بیا هسې ونه وایه چې ویب انجینر دی زده دی که که نه ښه دا به انتخاب کې او دلته به یې څه وکړې پیسټ به یې کې ښه دا به دلته کنټرول وي کې دا به دلته کنټرول وي کې او دا به څه وکړې دلته به یې کنټرول وي کې ښه سنټر ده اوس زه غلط چې کې روان پیسټ کړی و دا به دلته کنټرول وي او دا به څه وکړې دلته کنټرول وي کې او دا به دلته کنټرول وي کې خلاص و که نه دا کوم ټیچر ده دا به ورته ولیکئ چې ټیچر خانجان ښه او دا بل کوم ټیچر ده دا ټیچر بانجان صحیح شو که نه او دا بل څوک ده دا سمندر صحیح شو که نه او دا څوک ده قلندر او دا بل څوک ده دا جلندر صحیح شو که نه او اوس به یې څه وکړې سیف به یې کړې او ریفریش به چې کله موږ تاسې راځو دلته ګوره دا چې کله ریفریش کړو که نه دا ګوره دا کلاسونه دي دا ټیچینګ سټاف ده ته لاندې بیا بل پیج هم ورکړه چې سټوډنټان هم خلک پکې وګوري ښه مثلا ټاپ سټوډنټ دا ده فلانی ده او دا ده که نه اوس هر څه موضوع چې راځي هغه کولی شي ته وګورې اوس زه وایم دې پیج کې تصویران خلاص شو لاندې دې یو لیکنه کړې وي نیکسټ چې یو بل پیج کې دا نور تصویران هم وګوري ټول تصویران په دې ځای کې نه راغلي څنګه کوو ښه نو زه نور تصویران چې داسې جوړوم دا به مونږ په عذاب کې څه به مو کړي په عذاب به مو کړي ښه نو څه کوو زه راځم
دغه ایمیج پیج نه ده ښه کنټرول سی کنټرول وی پیسټوم یې ښه او راځو را کلیک او سیلا به کې چې کې او سیلا نوم به ورکې ایمیج 2 ښه ایمیج به 2 کې او را کلیک به کې اوپن وذ چې به کې نوټ پډ به کې کنه نوټ پډ سره به اوپن کې چې وکي خدای ښه او بیا به داسې چالو کې دا ټیبل خو دې لیدلی نه دی نه دا به له دې چې را سلیکټ کې کنټرول ایکس کټ به کې ښه او چیرته به یې وخیځئ بره سر ته به یې راوړئ ښه پوه شوې دې ټیبل پر سر به یې راوړئ نو هغه به لاندې باندې شي ښه سړي ته به پته لګېږي چې موږ بلې صفحې ته راغلي یو صحیح ده که نه اوس ګوره دا راخلو او دې ته به رنګ هم کوم رنګ ورکې ریډ رنګ به ورکې ښه ښه سور چې پته یې ولګېږي او بل به څه وکې دلته به یلو رنګ ورکې ښه یا ګرین رنګ ورکړه صحیح شو اوس زه ایمیج صفحه خلاصوم زه یم دلته یو نیکسټ چیرته نیکسټ په لاندې ځای کې یو نیکسټ ښه نو دلته نیکسټ پیج یا لکه ګوګل کې نه پیج 1 پیج 2 پیج 3 لیدلې دي که نه اوس زه غواړم دا څه وکړم نیکسټ لیکو او دا به راواخلو بیا څه دا به راواخلو ایمیج به راواخلو اوپن وذ څه به یې کړو نوټ پډ به یې کړو ښه نوټ پډ چې د سره چې دی اوپن کړه پوه شوې دلته به راشي اخر ته ښه یو ټي آر به بل چې به اضافه کړي یو ټي آر به اضافه کړي او بیا دا ټي آر به بند کړي دې منځ کې به یو ټي ډي اضافه کړي ښه کول سپن به څونه کې 15 کې ښه او دلته به یو ټي ډي بل راواخلې پوه شوې او د دې ټي ډي منځ کې به ولیکې چې څه شی نیکسټ ښه صحیح شو بیا نیکسټ 2 3 داسې زه پوه شوې دا موږ ولیکو خو مثالا موږ دا یو ولیکو که ټول ولیکو زه به کاپي کوم بیا نه نه کوم ایسته کاپي وخیسي ښه دا مو ریفرش کو اوس ګوره چې کله لاندې راځو دا تصویران خو دې صفحه کې خلاص یو سړی نیکسټ کوي که نه نو دا نیکسټ باید چیرته راشي سنټر ته راشي که نه دلته به ولیکو چې الاین ایکول ټو کوم ځای سنټر به ډبل کوټیشن نه همداسې صحیح نیستی پوه شوې نو هغه لیکنه واړه یي ښه غټ نه یم دومره اندازه کې اوس ګوره دا سنټر کړه اوس هم چې څوک نیکسټ کلیک وکړي بلې صفحې ته دې واړوي ښه بله صفحه خو موږ سره شته که نه تیاره نو دې نیکسټ نه مخکې به ا فاصله ایچ رف ایکول ټو څه شی و ایمیج 2 ډاټ ایچ ټي ام ال زده دی که نه او دلته به څه وکړو بیک سلش ا خلاصه قصه شو سیو او صفحه ریفرش اوس ګوره کله کلیک وکړې بل پیج ته راوستو که را یې نه وستلو ولې نه یو دقه ایمیج بیرته مې ایمیج سره کړی که نه ایمیج 2 مې نه ده ورکړی سیف کوو ښه اوس ګوره دی بیرته په همدې صفحې ته راځي که نه اوس ګوره دا عکسونه یو سړي وکتل راځه نور وګورو نورې څه غورې دي داسې کلیک کړي ګوره بل ته ځي ته کولی شې دلته هم بک جوړ کړې ښه نو دلته تیار بک شته ده زه چې دا وایي ګوره بېرته بک راغی صحیح ده که نه نو دا صفحې شولې دا خو دې جوړ کړه هوم هم وشو اباوټ اس هم وشو ایمیجز هم وشو ښه نو همداسې به تاسې څه وکړئ ټولې صفحې به جوړې کړئ نو زه خیر سبا ته به زه درته دا ټولې صفحې جوړې کړم ښه او ټولې به خپل منځ کې بیا څه کوو لینکوو به یې چې ضرورت به نه وي سړي ته چې یوه صفحه خلاصه شي همغه یوې صفحې نه هرې خوا ته به تللی راتللی شي نو داسې چل کوو د خیره سره چې نن ورځې دپاره بس ده ښه سبا ته به دا پیجونه نور جوړ کړو ډېر داسې کار پکې نه کوو خالي یو څه دې ویډیو ته به یو څه ویډیوګانې اضافه کړو ښه او ویو نیوز کې به څه وکړو همداسې خبره یو شیان به واچوو کنټکټ اس کې به یو دوه شی ولیکو بس نور به ټول خپل منځ کې سره ارتباط ورکړو بیا به بله ورځ ته د خیره سی اس اس نه شروع کوو ښه نو پوه خو شوې که نه چې اوس ته کولی شې ایمیج سره ګوره یعنې یو ویب سایټ دې جوړ کړه که جوړ نه کړه خو ډېر ایډوانس یا پروفیشنل شی نه ده ښه چې سره کوم ته موږ غواړو نو بیا به سی اس اس سره پروفیشنل کېږي نور نه په سی اس اس سره چې کېږي فقط ډیزاین شکل ښکلا او دا بڼه به ډېر لوکس راځي ښه بیا به ورسره ګورو په سی اس اس کې بیا به په جاوا سکرپټ باندې فنکشنالټي ورکوو په پی ایچ پي باندې به بیا ډیټابیس سره لیکو پوه شوې نو دا به بند صحیح شو که
دا به څه